کجوند خوشالو غواړی قرآن ترجمه کړئ سنت د پاک نبی اخر زمان ترجمه کړئ کجوند خوشالو غواړی قرآن ترجمه کړئ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، د دې حلقې موضوع ده ورورولي په اسلام کې، الأخوة في الإسلام. په اسلام کې د ورورولي ډېر لوی اهمیت دی او د دې ډېر لوی فضیلت دی او په دې کې ډېر لوی اجر او ثواب دی او په ورورولي کې ډېر عظیمې فائدې دي او ډېر لوی فائدې پکښې دي. الله رب العالمین فرمای انما المؤمنون اخوة، مؤمنان سره ورونه دي. کاغه د دنیا په کم ګټ کې وي، د دنیا په کم ځای کې وي، خو چې هغه په الله باندې ایمان لري، د الله په کتابونو ایمان لري، د الله رب العالمین پر رسولانو ایمان لري او په فرشتو باندې ایمان لري، په ورځ د آخرت باندې ایمان لري او په قضا او په قدر باندې ایمان لري. هغه بیا که عرب دی، هغه بیا که عجم دی، که تور دی، که سپین دی، الله رب العالمین وی انما المؤمنون اخوة، دغه مؤمنان سره ورونه دي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کونوا عباد الله اخوانا، د الله بندگانو تاسې سره ورونه شي لکه څنګه چې الله رب العالمین ویلي انما المؤمنون اخوة، مؤمنان سره ورونه دي، نو تاسې هم دغسې سره ورونه شي او دغه ورورولي په خپل منځ کې قائمه کړي او د ورورولي فضا په خپل منځ کې جوړه کړي. ایمان چې کوم دی بغیر د ورورولي نشته دی. چې یو سړی مؤمن وي نو په هغه کې به خامخا ورورولي خامخا پکښې وي، بلکې د شرط د اخوت نه دا دی چې هغه سړی به مؤمن وي او دغه ورورولي به په ایمان باندې جوړه وي، دغه ورورولي کې به اخلاص وي او دغه ورورولي به په صحیح طریقه باندې وي. بیا چې کله هغه ورورولي په ایمان جوړه وي او هغه ایمان د هغوی په زړونو کې ځای نیولی وي او هغه په صداقت او په اخلاص وي، بیا هغه ورورولي کې داسې کارونه کیږي چې هغه د تعجب وړ وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د مکې مکرمې څخه هجرت وکړي او مدینې منورې راغی، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر کارونه وکړل. اول کار د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه مسجد نبوي و چې د مسجد نبوي جوړ کړي. دویم رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابو په منځ کې ورورولي جوړه کړل، د انصارو او د مهاجرینو په منځ کې. او نبی علیه الصلاة والسلام د عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه او د سعد بن ربیع رضی الله عنه د دې دواړو په منځ کې ورورولي جوړه کړل. عبدالرحمن ابن عوف هغه صحابي دی چې دا د هغې لسو کسانو څخه دی چې په هغې باندې د جنت زرې په دنیا کې شوی دی. هاشمي قریشي صحابي دی. د ورورولي نبی علیه الصلاة والسلام د سعد بن ربیع سره جوړه کړل. سعد بن ربیع رضی الله عنه عبدالرحمن ابن عوف ته وایي چې زه په انصارو کې ډېر زیات مالداره یم، پیسهداره سړی یم، زه به دا خپل مال تقسیم کم او نیم مال به تاله درکم، او زما دوه ښځې دي، زه به خپله یوه ښځه طلاقه کم، کله چې عدت تیر شو نو ته به د هغې سره واده وکړې. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه ورته وایي بارک الله فی اهلک و مالک، الله رب العالمین دې ستا په اهل کې او ستا په مال کې برکت واچي. زه تاجر یم، ما ته بازار راوښه چې بازار له راشم او تجارت شروع کړم. په دې کې عبدالرحمن سعد بن ربیع رضی الله عنه عبدالرحمن ابن عوف ته بازار وښودی، تجارت شروع کړي، بیا په دې کې هغه واده وکړي. تاسو وګورئ په دې حالت ته یو صورت دی چې نن یو انسان د خپل نیم مال بل چاته ورکوي نه ورکوي، لیکن دغه صحابي خپل نیم مال هغه صحابي ته ورکوي او دا ورته وایي چې راشه زما دوه ښځې دي او دا زما یوه ښځه به د طلاقه کم او تی واله. دا یو دلیل دی په دې خبره باندې چې د هغوی دا ورورولي په ایمان جوړول او د هغوی د ایمان په زړونو کې داسې ځای نیولی و چې داسې کارونه کېدله چې هغه تعجب وړ وله. او هر هغه شخص چې په هغه کې ایمان وي او ورورولي پکې نه وي، د هغه د ایمان ناقص دی، ایمان کمزوری دی. دلیل په دې باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه حدیث دی لا یؤمن احدکم
حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. تاسو کې یو کس کامل مؤمن والا نشي کېدلی تر څو پورې چې د خپل ورور دپاره هغه څه خوښ کړي کوم چې د خپل ځان دپاره خوښوي. یو سړی دی د خپل ځان دپاره دا نه خوښي چې هغه دغه د غیبت وشي، دا نه خوښي د خپل ځان دپاره چې په هغې د ظلم او زیاتۍ وشي، دا نه خوښي د خپل ځان دپاره چې څوک دې تکلیف ور ورسي، دا نه خوښي د دې لپاره چې څوک دې دغه پسې خبرې وکړي. نو دغه شان دغه کس د خپل بل ورور دپاره هم دغه شان دغه څه خوښ کړي لکه څنګه چې د خپل ځان دپاره خوښوي. دغه ورور پسې د غیبت نه کوي، دغه سره د حسد نه کوي، دغه په هغه باندې ظلم نه کوي او هغه ته ضرر او تکلیف نه رسي. دا د ورورولي اهمیت او د ورورولي په اسلام کې په یو بل باندې ډېر زیات حقوق دي. یو عظیم حق دا دی چې یو مؤمن به د بل مؤمن سره حسد نه کوي، بغض به نه کوي، د یو بل مؤمن ورور غیبت به نه کوي او د یو بل مؤمن ورور سره به خبرې نه بندي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا. تاسو د یو بل سره بغض هم مکوئ، د یو بل سره حسد هم مکوئ، یو بل ته شاګانې هم اړوئ، د یو بل سره حسد مکوئ چې ستا په ورور باندې الله رب العالمین یو نعمت کړی دی او ته په ډکې دغه سره کینه او حسد کوې چې کله به الله رب العالمین دغه نعمت د ده څخه واخلي. بلکې دویم حق د ورورولي هغه دا دی چې د یو بل کومک کول، د یو بل نصرت کول. رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی انصر اخاک ظالما او مظلوما، د خپل ورور کومک وکړه که ستا هغه ورور ظالم وي او که مظلوم وي. صحابي تپوس کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یا رسول الله زما ورور چې کله مظلوم وي نو زه به د هغې کومک وکړم، خو چې کله هغه ظالم وي نو ظالم سړي څنګه کومک وکړم؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي تمنعه او تحجزه فذلك نصره. هغې د هغه ظلم نه منع کول دا د هغې سره کومک دی او د هغې نصرت دی. او دغه رنګې د یو ورور په بل ورور باندې ډېر حقونه دي. لکه حدیث دی په مسلم کې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د یو ورور په بل ورور باندې یو حق چې کوم دی رد السلام، دویم وتشمیت العاطس واجابة الدعوة وعيادة المريض واتباع الجنائز واذا استنصحك فانصح له. کله چې مؤمن ورور په تا باندې سلام وکوي نو د هغې سلام جواب ورکول دا دغه په تا باندې یو حق دی. دغه رنګې وتشمیت العاطس کله چې هغه پرشی وکوي نو د هغې جواب ورکول. دغه رنګې اجابة الدعوة چې کله دعوت درکوي دغه دعوت قبلول. او چې کله وعیادة المريض چې کله هغه بیمار شو دغې تپوس کول. و اتباع الجنائز کله چې هغه مړ شي دغې په جنازه کې شرکت کول. و اذا استنصحك فانصح له چې کله هغې ستا نه وغوښتله نصیحت یې در نه وغوښتی نو هغې ته نصیحت کول. د یو ورور بل ورور سره یو بل ورور ته نصیحت کول، په ښو کارونو باندې یو ورور بل ورور امر کول، د غلطو کارونو څخه یو بل منع کول. او دا د مؤمنانو صفت دی. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر. د مؤمنانو صفت هم دا دی چې یو بل ته په ښو کارونو باندې امر کوي او یو بل د بدو او د غلطو کارونو څخه منع کوي. بل یو مهم صفت دا دی چې د خپل ورور تپوس کول، د هغې زیارت کول. خو د الله رب العالمین دپاره حدیث په صحیح مسلم کې نبی علیه السلام فرمایي چې یو ورځ یو سړی د خپل کوره ووتی او روان شو یو بل کلي ته. هلته د هغه یو دوست ملګری ولو، یو ورور یې و، د هغه زیارت له روان شو. الله رب العالمین یو فرشته راولېږل او په لاره کې ورته کېنول. کله چې دی روان دی په دې لاره کې په هغه فرشته باندې تېرېږي، هغه فرشتې ورته وویل چېرته روان یې؟ هغه ویل دغه مخامخ کلي کې مې یو ورور دی او د هغې ورور زیارت له ځم، د هغې تپوس له ځم. هغه ورته ویلی چې دغه ورور ستا سره څه احسان دی یا په ستا سره په تا باندې څه نعمت دی، نو د هغې احسان د پوره کولو دپاره ته ورځې په هغه تپوس کوې. او که نه ستا بل یو مقصد یو غرض دی د دې لپاره چې خپل مقصد او غرض دغه نه حاصل کړې دغه دپاره ورځې. هغه ورته وویل نه د ده څه ما باندې احسان شته دی چې زه ورځم او نه مې څه مقصد شته دی چې لاړ شم دغې نه خپل مقصد پوره کړم. غیر انی احببته فی الله، دومره ده چې ما د الله رب العالمین د وجې ده سره مینه ده او د الله رب العالمین دپاره ورسره مینه کوم. هغه فرشته ورته وایي چې زه د الله رب العالمین د طرف نه رالیږلی شوی یم چې تا په دې خبرې خبر کم بان الله قد احبک کما احببته فیه. د کوم شي د وجې نه چې ته د الله رب العالمین د وجې نه دې سره مینه او محبت کوې، تا په دې خبرې خبروم چې الله رب العالمین تا سره مینه کوي. د ورورولي خپلې خاصې درجې دي. یو درجه چې کوم ده یو اعلی درجه ده، دویمه درمیانه درجه ده او دریمه چې کوم دی هغه ادنا درجه ده. لویه درجه دا ده د ورورولي کله چې یو مسلمان ورور بل ورور په ځان باندې مخکې کوي
سره د دې نه چې دغه مسلمان ورور ته په دې کې تکلیف هم رسیږي، ده ته پکې ضرر هم رسیږي، دی تکلیف برداشت کوي، ضرر برداشت کوي، تاوان برداشت کوي، خو هغه ورور چې کوم دی د دې لپاره چې هغه ورور ته پکې فایده ورسیږي، د ده به حاجت زیات وي، د ده به ضرورت زیات وي، خو لیکن بیا هم سره د دې نه چې هغه ملګری په خپل ځان باندې مخکې کوي، سره د ده نه چې د احتیاجي دغه نه ډېره ده او دا اعلی درجه د ورورولي ده. الله رب العالمین فرمایي ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه، دوی په خپل ځانونو باندې خپل ورونه مخکې کوي، سره د نه چې د دوی احتیاجي او حاجت د هغوی نه ډېر دی. بله دویمه درجه ده، درمیانه درجه ده، هغه دا ده چې یو مسلمان ورور د بل مسلمان ورور دپاره هغه شی خوښ کړي کوم چې د خپل ځان دپاره خوښوي. درېیمه درجه هغه ادنا درجه ده، هغه دا چې د خپل شر نه خپل ورور وساته. او بیا د ورورولۍ ډېرې فایدې دي. یو فایده دا ده چې الله رب العالمین ستاسو انسان سره محبت کوي، کوم چې د خپل ورور سره مینه او محبت کوي او د خپل ورور سره ورورولي د الله رب العالمین دپاره کوي. لکه څنګه چې مخکې واقعه کې ما تاسو ته وویله چې هغه صحابي د هغه کس د خپل کوره ووتی او بیا هغې له فرشته رالل او نبي علیه السلام هغه فرشتې په آخر کې ورته وویل چې بأن الله قد احبک کما احببته فيه. بله یو عظیمه فایده دا ده چې الله رب العالمین په ورځ د قیامت دغه خلق او دغه کسان چې د الله دپاره ورورولي کوي، الله رب العالمین د خپل عرش د سوري لاندې کې دغه کسان، لکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په قیامت کې به الله رب العالمین وفرمایي وبوایي این المتحابون بجلالي، هغه کسان چې په دنیا کې د یو بل سره مینه کول، د یو بل سره محبت کوي، هغه چېرته دي؟ اليوم اضلهم فی ظلي یوم لا ظل الا ظلي، چې نن زه د خپل د سوري د عرش سوري لاندې کم چې نن د هغې د سوري نه علاوه بل سوري نشته دی. نو الله رب العالمین دې موږ ته د صحیح ورورولۍ توفیق راله راکړي. وصلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. که ژوند خوشحالو غواړئ قرآن ترجو کړئ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، محترم معزز حاضرين مشاهدين أو لدنكو رونو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غواړم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو بهترین نصیحت تاسو سره شریکم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أوصني، فقال: لا تغضب، فردد مرارا. رواه البخاري. ابو هريرة رضي الله تعالى عنه فرمای وی یو سړی راغی د الله رسول صلی الله علیه وسلم مجلس ته او وی ویل یا رسول الله ما ته یو وصیت وکړه، یو نصیحت راته وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل لا تغضب، مغصه کیږه، لا تغضب، مغصه کیږه، لا تغضب، مغصه کیږه. فردد مرارا، او دا نصیحت ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم بار بار وک. محترم ورونو، تاسو د الله د رسول علیه الصلاة والسلام په دې یوه جمله کې سوچ او فکر وکئ چې لا تغضب، مغصه کیږه. دا یو بهترین نصیحت دی، یو بهترین وعظ دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل امت ته کړی دی. هغه وجه دا ده چې کله یو انسان په غضب کې راشي نو دا به صحیح فیصله نشي کولی او ډیر کرته په غوسه کې غلطه فیصله وکړي. په غوسه کې راشي، غوسه ډیره شي، د دننه هغه وینه بړکاو شي، نو ډیرې غلطې فیصلې کوي. کله کله دا په غوسه کې راشي او خپلې بیبي ته طلاق ورکړي، نو یو لوی مشکل ځان ته جوړ کړي، بیا په علماو باندې ګرځي، په مفتیانو باندې ګرځي، په مدرسو باندې ګرځي او دا وایي چې زه غوسه ومه، ما په غوسه کې خپلې ښځې ته طلاق ورکړی دی. یو لوی مصیبت سره مخامخ شي. کله کله داسې چې یو پلار په غوسه کې راشي د بچي سره او هغه غوسه دې حد ته ورسیږي چې هغه خپل بچي ته ضرر ورکړي، خپل بچی ډیر زیات ووهي، یا حتی تر دې حد پورې خبره ورسیږي چې دې کې د قتل ته خبره ورسیږي. د پلرونو نه بچي قتل شوي دي، د بچو نه پلرونه قتل شوي دي، د ورونو نه ورونه قتل شوي دي. نو د الله د رسول علیه الصلاة والسلام په دې نصیحت باندې تاسو غور وکړئ چې د الله رسول فرمایلی دي لا تغضب، مغصه کیږه.
که د چا سره د بحث کوو هم مه غوسه کېږه، که په کور کې وي هم مه غوسه کېږه. که بالفرض غوسه شولې نو سوچ وکړه، په هغه خبره کې سوچ وکړه، د دغه خبره په هغې کې فکر او سوچ وکړه، د دې حل څه دی حل وګوره. نو زما محترم ورونو که یو سړی غوسه شي نو د دې نبوي علاج بیا دا دی چې یو سړی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ووایي، د شیطان نه پناه وغواړي په الله سبحانه وتعالی پورې، او خپلې وضع ته تغییر ورکړي. که چېرته ولاړي نو کینی، او که ناستي پاسېږي روان شي او دس وکړي، د دې دپاره چې دا غوسه د ده سړه شي، دا غوسه د ده ختمه شي. نو د الله رسول علیه الصلاة والسلام خبرې هغه ډېرې مختصري، خو معنا او نصیحت او وعظ پکې ډېر زیات پروتي. د الله رسول علیه الصلاة والسلام په دې حدیث کې فرمایي لا تغضب، مه غوسه کېږه. معنا دا ده چې په غوسه کې فیصله مه کوه، ځکه چې په غوسه کې انسان فیصله وکړي نو هغه فیصله اکثر غلطه او انسان خپل ځان د ډېر غټ مشکل سره مخامخ کړي. نو د الله د رسول علیه الصلاة والسلام په دې نصیحت او په دې وصیت باندې عمل کول پکار دي، ځکه چې دا ملغلرې دي، ځکه چې دا حکمت دی، ځکه چې په دې کې د دنیا او د آخرت سعادت او کامیابي پکې پرته ده. الله سبحانه وتعالی دې وکړي چې موږ د الله د رسول علیه الصلاة والسلام صحیح تابعداران شو. والله تعالی اعلم، وصلی الله وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. که ژوند خوشحالو غواړئ قرآن ترجمه کړئ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد. محترم و معزز ورونو، مخکې مشایخو بیانونه وکړل د طلاق په باره کې، د نکاح په باره کې، د حقوق الزوجین په باره کې. دې کې شک نشته محترمو چې دا ټول دا د مسلمان د زندګۍ دپاره یو اهم رول لوبوي او هغه راجمع کوي په یو ځای کې او د هغه د خوشحالۍ یو سبب ګرځي. خو بل طرف ته محترمو کله کله داسې کېږي چې د ښځې او د خاوند په مابین کې یوه شخړه راځي، ستونزه پیدا کېږي، مشکل پیدا کېږي. نو په هغه صورت کې هم موږ ته شریعت علاج ښودلی دی، نو باید چې موږ په هغه علاج باندې عمل وکړو. لکه مخکې چې هغه یو شیخ صاحب محترم اشاره وکړله چې طلاق د ضرورت په وخت کې دا جایز دي. نو محترمو باید چې هغه وسایل موږ هم وپېژنو چې د هغه د وجې نه که هغه موږ تطبیق کو په خپله ټولنه کې نو موږ ته اطمینان میلاویږي. نو یو په هغه کې طلاق و، هغه ته هغه نه بحث وکړو. نو نن به زه محترمو په دې حلقه کې زه بحث وکړم د دغه نه، د ایلا نه، چې ایلا هم دا یوه نوعه او یو شکل دی د طلاقو. محترمو معزز ورونو، ایلا معنی ده آل یولی ایلاء، دا په معنا د الحلف والامتناع، یعنی قسم خوړل او منع کول د یو شي نه د یو چا، دغه ته ایلا ویلی شي په لغوي معنی کې. او په اصطلاح کې علما کرامو د دې معنی کړې ده. بعضې وایي چې ایلا ویلی شي دې ته الحلف على ترک وطء الزوجه، بعض علما دا معنی کړې ده. او بعض علما وایي چې الحلف بالله وباسمائه وصفاته على ترک قربان الزوجه لمدة 4 أشهر فاکثر. بعضې دا معنی کړې ده. خو که سړی سوچ وکړي په دې تعریفاتو کې نو د ټولو مقصد یو دی، یعنی قسم خوړل په دې باندې چې د ښځې سره کوروالي کول باندې قسم خوړل چې دا به زه ستا سره نه کومه د 4 میاشتو لپاره، او مقصد یې تېنه تعدیب وي، مقصد یې تېنه مصلحت د ښځې وي. محترم معزز ورونو، دا قسم لا علاج چې دی په شریعت کې زموږ دپاره جایز دی او په دې باندې د قرآن او سنت نه دلایل شته. قرآن کې الله رب العزت فرمایي للذین یؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحیم وإن عزموا الطلاق فإن الله سمیع علیم. ګوره دې آیات مقصد داره، الله رب العزت وایي للذین یؤلون من نسائهم، وایي د پاره د هغه کسانو چې د خپلو ښځو نه ایلا کوي، هغه یې په نه کوروالي باندې قسم کوي چې زه به ستا څخه قسم نه کوم د 4 میاشتو لپاره. او بل حدیث کې راځي، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي، د انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه حدیث دی، هغه وایي چې آلا رسول الله صلی الله علیه وسلم من نسائه شهرا، نبی علیه الصلاة والسلام وایي د خپلو بیبیانو نه ایلا کړې وه د 1 میاشتې پورې، خو مقصد یې تنه تعدیب و. نو دا نصوص په دې باندې دلالت کوي چې ایلا په شریعت کې دا جایز ده او دا کولی شي مسلمانه چې د ښځې د تعدیب دپاره دا واقع کړي. خو محترمو بعضې علما وایي چې نه، مطلقا دا حرامه ده، ایلا چې دا په شریعت کې حرامه ده، وایي ځکه
چې دې سړي قسم وکړه په ترک د واجبو باندې د ښځې سره کوروالی کول چې دا واجب دي دا د ښځې د حقوقو څخه دي او بل طرف ته په دې ایله باندې په دې قسم باندې د ښځې ډېر حقوق نور پیمالیږي او نور فوت کیږي حقوق یې سره ختمیږي نو دغه علما وایي چې ایله په شریعت کې ناجایز ده او د دې آیات او حدیث نه هغوی قسم جوابونه کوي خو محترمو اصل خبره دا ده چې د ایله په حکم کې تفصیل دی تفصیل مطلب دا چې نه مطلقاً جایز ده او نه مطلقاً چې دا حرام ده په دې کې تفصیل دا دی چې په هغه صورت کې چې حرامه ده چې کله کې مقصد ښځې ته ضرر رسولي نو په هغه صورت کې ایله چې دا حرامه ده لکه څنګه چې د جاهلیت په وخت کې وه جاهلیت وخت کې به ایله کېدله او هغوی به د 2 کالو 3 کالو پورې اوږد کوله ښځه به یې کالمعلقه لکه په شان طرز ځوړندې کلي باندې پرېښودله نه به یې طلاقوله او نه به یې د هغې کوروالي ته مراجعه کوله نو په دغه صورت کې دا حرام ده علی الاطلاق او په هغه صورت کې جایز د محترمو چې مقصد تینا مصلحت د ښځې وي تعدیب د ښځې وي نو په دغه صورت کې جایز ده خو د 4 میاشتونه به زیاته نه کیږي لکه څنګه چې تاسو ته ما قرآن او د حدیثونه په دې باندې دلیل پیش کړ او که اوس یو سړی د هغه ایله وکړله او بیا د 4 میاشتو نه وروسته 4 میاشتو پورې ښځې ته مراجعه ونه کړله نو په هغه صورت کې ښځه کولی شي چې هغه محکمې ته لاړه شي او هغه طلب د دې وکړي چې دا سړی د ما سره یا کوروالی وکړي ما ته د مراجعه وکړي او یا ما پرېږدي طلاق مې کړي او که چېرته کوروالی سره وکړه 4 میاشتو نه مخکې نو په هغه صورت کې سړی هېڅ پرې نشته سوا د دې نه چې قسم کفاره به ورکوي او نور سړي باندې څه نشته دی خو که چېرته سره بیرته مراجعه ورته ونه کړله او کوروالی ونه کړو نو په هغه صورت کې ښځې حق دی دا چې حاکم ته ووایي چې زما طلاق دا سړی راکړي د دې لپاره چې زه د دې نه خلاصه شمه نو که سړي بیا هم طلاق ورنه کړه حاکم کولی شي چې ښځې ته 1 طلاق ورکړي د دې لپاره چې ښځه له ضرر نه بچ شي نو که سړي د دغه 1 طلاق په دغه عدت کې ورته مراجعه وکړه صحیح ده ښځه ده که مراجعه ورته ونه کړله نو ښځه ترې نه طلاق ده په طلاق بینونه الکبرا سره په هغه طلاق سره چې هغه بیرته د دې لپاره جایز نه ده تر د هغه وخته پورې چې په خپل رغبت باندې د بل څه نکاح نه کړي او بیا په خپل رغبت باندې پرېښودلي نه نو محترمو دا ایله حکم شو بل د ایله دپاره محترمو بعضې احکام دي مهم احکام دي یو د هغه احکامو نه دا دی چې ایله دپاره خپل شروط دي باید چې دغه شروط په دغه ښځه او سړي کې دغه متوفره او په هغو کې پوره وي که دا شروط یو د دې نه ناقص و ایله نه واقع کېږي یو د شرطونو نه دا دی چې ایله به واقع کېږي د خاوند نه د لیور نه واقع کېږي دارنګې د سخر نه واقع کېږي د زوی نه واقع کېږي دا واقع کېږي د خاوند نه دویم شرط دا دی چې ایله به د هغه خاوند نه چې کوم ممیز وي د عقل خاوند وي مکلف وي او روغ رمټ او مختار وي د هغه نه به ایله واقع کېږي دویم دا چې ایله به په هغه سړي نه واقع کېږي چې هغه قابل د کوروالی وي اوس یو سړی دی هغه عنین دی مطلب عاجز دی دغه نه د کوروالی نه نو د هغه نه ایله نه واقع کېږي او دریم نمبر شرط دا دی چې ایله واقع کېږي په هغه ښځه باندې چې هغه قابل دپاره د کوروالی وي لکه ډېرې داسې چې هغه د ښځو ماده په هغې کې کمه وي هغه د بل سیټ ته ډېره دغه ده مایله وي نو هغه صورت کې هم بیا نه واقع کېږي او 5م نمبر شرط دا دی محترمو د ایله دپاره چې ایله به واقع کېږي د 4 میاشتو لپاره 4 نه زیاته به نه واقع کېږي د هغه حکم مخکې تاسو ته ما بیان کړ دویم نمبر حکم چې دی محترمو د احکامو د ایله نه هغه دا دی چې ایله دپاره الفاظ دي بعضې الفاظ صریحه دي بعضې کنایات دي لکه څنګه چې د طلاقو لپاره دي الفاظ صریحه دا دي چې هغه بل احتمال نه لري سوا د ایله نه لکه سړی ښځې ته ووایي چې والله لا اجامعک والله لا اطأک قسم وکړي چې زه نه ستا سره کوروالی کوم او نه دې وتې کومه نو دا د ایله صریح الفاظ دي دارنګې د ایله دپاره محترمو کنایات هم شته لکه د طلاقو لپاره چې دي طلاق هغه کنایي الفاظ دا دي چې هغه احتمال د دواړو لري مطلب د ایله احتمال هم لري او کیدای شي د بلې معنی احتمال هم لري خو په هغه وخت کې به د کنایي نه ایله اخیستلی شي چې کله د هغه نیت مقصد او نیت او عزم د ایله و نو په هغه صورت کې به ایله واقع کېږي لکه یو سړی ښځې ته وایي چې والله لا اقرب فراشک او یا ته وایي چې والله لا ادخل علیک چې قسم ورته وکړي چې زه به نه ستا فراش ته بسترې ته نږدې کېږم او نه به ستا کوټې ته داخلېږم نو دا دویم قسم ده دریم نمبر حکم چې دی محترمو د ایله د احکامو نه هغه ارکان د ایله دي د ایله 3 ارکان دي یو رکن چې دی هغه الحلف
الحلف من الزوج قسم کول د هغه خاوند نه قادر علی الجماع چې هغه قادر وي په کوروالي باندې او دویم رکن چې دی المحلوف به چې هغه قسم په الله باندې وکړي یا د الله په اسماء او صفاتو باندې او دریم حکم چې دی محترمو د اله هغه دا دی چې المحلوف علیه چې کوم څه باندې قسم کوي چې هغه 4 میاشتې دي چې 4 میاشتو پورې به زه تا ته نه نږدې کېږم بل حکم د احکامو نه دا دی محترمو چې اله دا علاج دی لپاره د زنانه چې کله د هغې نه بد اخلاقي ثابت شي کله د هغې نه داسې کارونه ثابت شي چې په شریعت کې هغه جایز نه وي شریعت هغې ته جواز نه ورکوي نو په هغه صورت کې چې دی اله د ښځې لپاره علاج دی د هغې تعدیب دی لکه څرنګې چې وعظ او هجر او ضرب اخرانی اسلوب د ښځې هغه علاج لکه مخکې محاضره کې موږ بیان کړه نو دغه شانته اسلوب د اله چې دی دا هم علاج دی باید چې دا ورکړي خو شرط پکې دا دی چې د 4 میاشتو نه به زیات نه وي لکه سلیمان ابن یسار رحمه الله هغه فرمایي دا د فقهای سبعونه یو تابعي دی هغه وایي چې ما د لسو نه زیات صحابه کرام راګیر کړل په خپله زندګۍ کې خو هغوی به اله ودروله وروسته د 4 میاشتو نه چې 4 میاشتې به رالې اله به بس بیا ختمه وه بیرته به ته مراجعه کړې وه پته به ورته ولګېدله چې اوس ښځه خپل ځای ته راغلې ده او دارنګې علامه ابن القیم رحمه الله هغه هم وایي الله رب العزت چې دی د ښځې لپاره اله 4 میاشتې ګرځولې ده د تعدیب دپاره 4 میاشتې چې کله 4 میاشتې پوره شولې نو بیا په هغه وخت کې به یا څه کوي اما ان یطلقوها و اما ان تفیء الیها یا به طلاقوي او یا به ورته مراجعه کوي لکه څرنګه چې قرآن کې الله رب العزت فرمایي وان عزموا الطلاق فان الله سمیع علیم مخکې د دې نه په آیات کې وایي فان فاءوا فان الله غفور رحیم دغه 2 صورتې دي بل محترمو د احکامو د اله نه دا دی چې اله د هر هغه چا نه منعقد کیږي د هر هغه چا نه واقع کیږي چې د چا نه طلاق واقع کیږي هغه برابره خبره ده که کافر وي که مسلمان وي برابره خبره ده که هغه عبد وي که حر وي که مریه وي او که آزاد سړی وي او برابره خبره ده که هغه مریض وي او که هغه غصې والی غصې کلی او عقل په خپل ځای په غصه کې چې کله عقل د خپل ځای نه زایله شي نو هغه کې بیا د علماو مسله ده خو چې عقل په خپل ځای معمولي غصه نو په هغه صورت کې طلاق واقع کیږي نو طلاق چې د کوم څه نه واقع کیږي هغه اعلام واقع کیږي او بله مهمه خبره پکې داره محترمو بل د احکامو د اله نه دا دی چې اله د هغه ښځې نه هم واقع کیږي چې کومه ښځه باندې خاوند دخول نه کړی یعنی هغه ښځه خطبه شوې وي عقد شوی وي یا ښځه راغلی وي او کور کې وی لا د دخول وخت نه وي نږدې شوی خو هغه سړی ته اله وکړي او څه یو بد اخلاقي ثابت شي یو دغه ثابت شي نو هغه د اله اعلان وکړي نو په هغه صورت کې هم محترمو اله واقع کیږي ځکه کم آیات چې موږ ولوسته هغه آیات مطلق دی هغه د دخول او غیر دخول فرق نه کوي هغه کې الله رب العزت وایي للذین یؤلون من نسائهم تربص 4 اشهر فان فاءوا فان الله غفور رحیم وان عزموا الطلاق فان الله سمیع علیم اخیرانه حکم چې محترمو د اله هغه دا دی چې اله د هغه چا نه واقع کیږي چې څوک معشوم وي یا مجنون وي او یا داسې وي چې هغه مغمی علیه چې په هغه باندې بیهوشي راغلی وي د هغو نه اله نه واقع کیږي ځکه دا مکلف نه دي هغوی چې دی عقل نه لري او چې عقل نه لري نو بیا دا مکلف نه دي چې مکلف نه دي نو هغوی نه بیا کوم عبادات چې دي هغه قابل قبول نه دي علي رضی الله تعالی عنه حدیث دی هغه وایي چې 2 کسانو نه د الله رب العزت قلم اوچت دی مطلب دا دی چې الله رب العزت په هغوی لیکل نه کوي هغه مکلف نه دي چې یو په هغوی کې معشوم دی تر دې چې هغه لوی شي او بل په هغې کې مجنون دی چې هغه پال شي دغه شي نو تر هغه وخته پورې چې کله دا عقل ځای ته نه راغلی د هغوی مطلوب نه دي د هغوی مکلف نه دي په عباداتو باندې او په احکامو اسلامي باندې نو محترمو الله رب العزت دې موږ دې کارونو ته نه محتاجوي دعا کوئ د الله نه غواړئ چې دې کارونو ته موږ محتاجه نه شو ځکه چې دا داسې کارونه دي چې په مجتمع کې په فیملی کې په دې باندې ډېر غلط اثار دغه کیږي دا مرتب کیږي خو خدای ناخواسته که چرته محتاج شو او چرته ضرورت ته پیښ شي الله دې نه پیښوي نو په هغه صورت کې به شرعي مسلې دي په دې کې شرم نه دی پکار دا کول پکار دي او انشاءالله الله رب العزت دې کې خیر واچوي که چاته دا مسله پیدا شي او دغه وشي نو الله رب العزت دې عمل کولو توفیق راکړي او الله دې موږ په خپل دین باندې په صحیح معنو سره پوه کړي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم که ژوند خوشالو غواړئ قرآن ته رجوع کړئ سنت پاک نبی
نبی آخر زمان تر جوکړی کجون کې راحتونه نعمتونه لیدل غواړئ کجون کې راحتونه نعمتونه لیدل غواړئ جامع دین د اسلام خسته فرقان